د بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه السلام علیکم ستړي مشئ. نن سیشن به د وږي یا سنبلې 9 چې د سپټمبر له 16 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام را اړوم د باختر لنډې خبرې ټولګې ته. د پکتیا ګردیز ښار کې د 24 میلیون افغانیو په لګښت دوی پروژې بشپړېدونکې دي. د ګردیز ښاروالي وایي چې د دغه ښار پخوانی سبزي منډوي په ګډون په 3 بېلابېلو سیمو کې د فرعي سړکونو جوړولو چارې په بشپړېدو دي او راتلونکې یوې اونۍ کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. له 15 کلنۍ څخه ښکته 9.9 میلیونه ماشومان د پولیو وایرس پر وړاندې واکسین کیږي. د عامې روغتیا وزارت د اړوندو نړیوالو بنسټونو په همکارۍ تېرې ورځ د هیواد پر ټولو ولایتونو کې د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه کمپاین 4 ورځې دوام کوي او په دې موده کې ټاکل شوي چې له 15 کلنۍ څخه ښکته 9.9 میلیونه ماشومان د پولیو وایرس پر وړاندې واکسین شي. په فراه ولایت کې 600 کیلوګرامه نشه یي توکي کشف او ونیول شول. د فراه امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 600 کیلوګرامه نشه یي توکي کشف او ضبط کړي دي. د مالیې وزیر ملا هدایت الله بدري له کسبګرو او دکاندارانو څخه د ملاتړ په غونډه کې د مالیې وزارت د اصنافو مالیاتي نورم په بېساري ډول راټیټ کړ چې په یاد اقدام سره به اصنافو ته د کاري فرصت زمینې برابرولو ترڅنګ به ځوانان کاروبار ته وهڅول شي او د لومړنیو خوراکي توکو بیې به هم په مناسب ډول وساتل شي. دا و د باختر لنډه خبرې ټولګه. تر بیا ښې چرې د الله په امان.